آیا دوستانو خپل فیسبوک میچ مو کتلی او کنه چې د پیسو ګټلو لپاره تیار دی؟ نو که غواړئ چې خپل فیسبوک پیج وګورئ او مونیټایز یې کړئ دوستانو، نو دغه ویډیو تر پایه راسره وګورئ. آیا تاسو تر اوسه پوره پوهیږئ که نه چې ستاسو پیج کې چې څومره ویډیوګانې اپلوډوئ په هغو باندې ارنینګ راغلی او که نه دی راغلی او پیسې درته جمع کیږي او که نه؟ نو دوستانو ویډیو تر پایه راسره وګورئ. راځئ چې په ویډیو باندې پیل دوستانو وکړو. څنګه کولی شو خپل فیسبوک پیج وګورو چې مونیټایز شوی دی او که نه سټار اپشن خلاص دی پکې یا نه دی خلاص دوستانو، لکه دغه صحیح ټیک مار علامه چې تاسو ګورئ چې مونیټایزیشن یې اویلیبل دی او که نه دی د پیسو ګټلو لپاره تیار دی او سټار اپشن چې دی خلاص دی او که نه دی دوستانو. نو تاسو به مکمله ویډیو تر پایه راسره وګورئ چې څنګه یې معلومولی شو دوستانو چې زموږ فیسبوک پیج یا پروفایل پیج یا همداسې بل پیج آیا دا پیسو ګټلو لپاره تیار دی او که نه. نو دوستانو دغه کار څنګه کولی شو؟ آیا زموږ پیج باندې ارنینګ راغلی دی، پیسې راغلی دی، ډالر پې راغلی دی یا نه دی پې راغلی؟ نو دغه مکمله طریقه دوستانو په دغه ویډیو کې درته ښایم. ویډیو چې سکیپ کوئ دوستانو له تاسو څخه په خورا درنه هیله کوم که تاسو زموږ ویډیو لایک کړی نه وي نو ویډیو هم درسره لایک کړئ او زموږ یوټیوب چینل چې دی دوستانو هغه هم درسره سبسکرایب کړئ. راځو دوستانو هغه پیج تاسو کتل غواړئ را به شئ په خپل موبایل کې راخلاص کړئ. زه راځم لایټ فیسبوک دوستانو راخلاصوم. کله مو چې لایټ فیسبوک راخلاص کړ راځو پروفایل نشان ته دوستانو راځو. خپل د فیسبوک پروفایل نشان ته دوستانو راځو. په دې کې پروفیشنل ډیشبورډ دوستانو موږ تاسو ته راځي. کله چې خپل د فیسبوک پیج پروفایل دوستانو تاسو راخلاص کړ دغه پروفیشنل ډیشبورډ دغه اوږد تاسو کتلی شئ دغه لیکه چې کومه ده ما تاسو ترې خط تاو کړ همدغه باندې دوستانو تاسو کلیک واخلئ. کله چې دوستانو په دې باندې کلیک وایست دغه د زموږ معلومات یې ټول چې څومره ویوز مو ترلاسه کړي دي، فالورز دي ترڅنګ د هر څه معلومات په دغه برخه کې دوستانو موږ تاسو ته دغه ښایي چې دغه ویوز څومره دي، ترڅنګ نیو فالورز څومره دي که نه. دغه مکمل معلومات په دغه ځای کې دوستانو موږ تاسو ته ښایي. او زموږ تاسو اصلي هدف چې دی هغه مونیټایز کېدل دوستانو، که چیکینګ دی یا که نه دی. راځو دوستانو په دغه کریټور سپورټ باندې دوستانو کلیک اخلو. په دغه کریټور سپورټ برخه باندې دوستانو کله چې په دې باندې کلیک وایستلو نو په دغه برخه کې موږ تاسو ته نور سیټینګونه دي یا نور کوم اپشنونه چې راکوي هغه ټول ګورو چې آیا زموږ دغه آی ډي یا پیج اویلیبل دی دوستانو که نه دی. نو راځو په همدې باندې کلیک اخلو. په دغه برخه کې دوستانو موږ تاسو ته تقریبا 5 نور اپشن راکوي چې هغه میتا ویریفیکیشن دی، اکاونټ دی دوستانو، مینجمنټ دی، ترڅنګ کنټینټ اینډ اډسنس ټول دی دوستانو، سټایس ساپې ده دوستانو. د څنګه وروستی اپشن چې دی هغه دغه مونیټایز دی. موږ تاسو هېڅ نور کار نه لرو، صرف همدغه مونیټایزیشن باندې کلیک اخلو. کله هم تاسو نه په دې کلیک وایست په دې کې موږ تاسو ته ډېرې برخې راځي. په دغه کې په دغه ایسوس کې دوستانو موږ تاسو ته ډېرې برخې راځي چې هغه پروګرام دوستانو دغه پروګرام الیجیبلیټي دوستانو چې آیا موږ در په اویلیبل یو که نه. دغه دوستانو ریل مونی دی چې زموږ ریل مونی سټار دی که نه او سټار دی دوستانو. دغه میک مونیا نه موږ سټار له لورې پیسې ترلاسه کړي دي که نه. دغه همداشانتې ډېر نور اپشنونه هم په لاندې برخو کې موږ تاسو ته راځي. دغه مینیج پایوټ دی دوستانو، ترڅنګ پایوټ ایسیس دوستانو، ایسوس دی دوستانو چې دغه برخه کې موږ دغه ټول اپشنونه دوستانو راکوي. زموږ تاسو پورته چې دغه پروګرام څه دی کار صرف همدغه لومړي اپشن سره د موږ کار ده چې موږ په دې کې معلومولی شو. په دغه برخه باندې چې کلیک واخلئ په دې کې تاسو بیا هم ډېری نور اپشن راځي. چیک ان یور پیج دوستانو تاسو وایي خپل پیج وګورئ چې یا اویلیبل شوی دی که نه. ریل پلی بونس چې تاسو څومره وایي بونس ترلاسه کړي په ایډز ریل باندې دوستانو آن تاسو څومره ایډز چې خلاص شوي دي هغو باندې تاسو څومره پیسې راغلي دي، شیر په شیر باندې څومره درته راغلي دي، همداشانتې نور دوستانو لاندې بهرها ډېرې خبرې دي بس که نه. نو دغه ټول هر څه بېله بېله معلومات توضیحات غواړي خو ویډیو اوږدېږي دوستانو. راځو په دغه چیک یور پیج باندې دوستانو کلیک اخلو. په دغه الیجیبلیټي باندې دوستانو په دې کې موږ تاسو اوس ګورو چې په دغه برخه کې موږ خپل پیج دوستانو چیک کوو. دغه چیک الیجیبلیټي دوستانو کلیک اخلو. پورته یې مکمل ټولز دی دوستانو، وایي دغه تاسو لپاره اویلیبل دی او که نه دی دغه تاسو چیک کوئ. نو راځو دوستانو په چیک باندې کلیک ورته اخلو. ښه چیک باندې دوستانو کله کلیک وایست تاسو کتلی شئ مونیټایزیشن سټارټز دوستانو. زموږ مونیټایزیشن چې دی هغه ترسره شوی دی
تاسو کتلی شئ یور پروفایل ایرن مونی دوستانو ارنینګ مونی د څه وایي تاسو چې د تاسو لپاره دغه پیسې ګټل چې د هغه دوستانو سټارټ شوي دي یور ټولز کې موږ ته سټارز اپشن د دوستانو راکوي چې دغه سټارز کوم اپشن دی دغه موږ لپاره فعال دی همدې باندې کلیک اخلو نو په دغه سټارز اپشن باندې دوستانو موږ لپاره د هر څه شو شوي دي اویلیبل شوي دي دغه لاندې سټارز اپشن باندې دوستانو موږ تاسو کلیک اخلو او ګورو چې موږ لپاره پیسې ګټل چې دي هغه سټارټ شوي دي او موږ څومره پیسې ترلاسه کړي دي که نه ډېری ملګرو ته شاید دا معلومات نه وي چې موږ پیج منیټایز دی او که نه دی که منیټایز وي نو څومره ارنینګ پرې راغلی دی شاید خو دوستانو تاسو کتلی شئ دغه موږ لپاره ارنینګز راغلی دی او سټار زموږ ته ښایي ارنینګز زموږ لپاره چې راغلی تر اوسه پوره صفر دی دوستانو هر څه صفر دي سټار زم دوستانو تر اوسه پوره زموږ نه دي ترلاسه کړي ځکه چې هر څه تر اوسه پوره صفر دی او دغه اکاونټ چې دغه افغانۍ اکاونټ دی خو اوس دغه کس عراق ته تللی دی په همدې خاطر دغه اوس هلته مونیټایز شوی دی عراق هېواد ته وغوښتی دی نو ورځو په همدغه برخه باندې کلیک ورته اخلو په دې کې زموږ سره کوم ارنینګز چې دوستانو هغه اوس صفر دی مکمل ټول صفر دی یو ایس ډي ټي یا ډالر هېڅ دوستانو موږ نه لرو ځکه چې دغه ارنینګ هم چې دی عام ټول صفر دی ریلز نه موږ ته تر اوسه پوره کومه ډالر نه دی راغلي تر اوسه پوره صفر ډالر دی په لیو باندې هم دوستانو لایو باندې موږ ته پورې صفر ډالر دی یو ډالر هم نه دی راغلی همدا شانتې په دغه فکر کوم دغه ویډیو دی کومې دغه غټې ویډیوګانې چې اپلوډوئ عمومي ویډیوګانې په دې باندې هم نه دي راغلي همدا شانتې دغه لاندې اچیومنټس برخه دوستانو کومه دغه اچیومنټ باندې په دې باندې هم موږ ته هېڅ ارنینګ نه دي راغلی یعنې اوسه پر زموږ ډالر چې دی هغه ټول صفر دی خو زموږ پیج چې دی هغه دوستانو مونیټایز شوی دی کار خلاص دی که چېرته موږ ته څوک سټار راکړي او سټار کله موږ ویډیوګانو ته سټار ورکړي یا لایو ته سټار ورکړي دوستانو نو زموږ ته په دغه ځای کې ارنینګ راځي او پیسې به دغه ځای کې دوستانو موږ ته جمع کېږي هغه ډالر هغه که په ریلز وي که په لیو وي که په ویډیو باندې وي نو دغه ټول به موږ ته دوستانو بیا جمع کېږي نو د موږ هر څه تر اوس مهاله دوستانو صفر دی کوم داسې ارنینګ لراسي کوم سټارز مونږ دی اخیستي چې تر څو موږ ته پیسې جمع شي دوستانو نو ویډیو تر همدې ځایه که خوښوي مې لایک او له ملګرو سره هم شریک کړئ تاسو هم خپل پیجونه وګورئ چې تاسو ته ارنینګ راغلی دی مونیټایز شوي دي او که نه دي شوي